نن شنبه د ثور شلمه شاوخوا 2 بجې کومه واقعه چې دویمه چره د پکتیا مارکیټ خوا کې رامنځته شوه. ما غوښتل چې چون اختر را نږدې ده او اختر لپاره کور ته سودا راونیسم، نو ومې چې څو غله ما پسې دي او ما تعقیبوي. چې کله زه په دې باندې شکي شوم او دوی په دې باندې پوه شول چې په جیب کې آیفون موبایل ده ورسره، نو دوی غوښتل چې زما جیب نه موبایل وباسي او ما کوشش وکړ چې د غله پولیسو ته تسلیم کړم. نو غله له خپل تجربې څخه کار واخیستو، نو په ما باندې غږ کو چې دا غل ده. نو خلکو هم په ما باندې شک وکړو چې دا غل ده او پولیس هم راغلل او په دې کې و چې غلو 2 غلو زه ونیولم او له جیب څخه یې موبایلونه راڅخه وایستل او پیسې مې وایستې او نور وتښتېدل. که هر څومره ما پولیسو ته ووایي چې زه غل نه یم، غلو زما جیب څخه موبایلونه وایستل او وتښتېدل، زه غل نه یم، زه سودا پسې راغلی یم، اختر ته سودا کوم او د ښارسازي کارمند یم، زه دا کار نه کوم. نو هغوی نه منله او همدا و چې ځان سره ونیوم او چې بیا یې د حوزې ته چې کله حوزې ته روان کړم، نو حوزې ته نه رسېده په لاره کې کته کړم چې که پیسې راکوې خو پرېږدو دي او که پیسې نه راکوې نو حوزې ته بیا یو قاضي درپسې رسمي کوو. نو هماغه و چې زه مجبور شوم هغې ته 3000 افغانۍ هم ورکړې، 3 نفره وو، نو بیا زه خلاص کړم.